السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان ګلبدین حب په هکله باندې یو خبر درکړم چې ولې دلته ټول د افغانستان خلک ډېر سخت په غوسه سوي دي. زه به تاسو ته وایم چې پرون چې کندهار کې کومه لوبه ترسره سوه، شراوړیزه لوبه ولا صرف تمریناتي پریکټس لوبه ولا، خو دغلته ګلبدین حب خپل نیت ښکاره کړ. زه به تاسو ته وایم زه خو ورنه حالان کې خبر نه وم پرون، خو نن ما د ده دغه کلیپ وکته بعضې فیسبوک پاڼو کې دغه شیر سوی و او د افغانستان خلکو اتلان د ډېر بد رد ویلي دي او ورته ویلي دي چې دا یو ډېر منافق انسان ده او دا خپل اصلي څېره ښکاره کړله چې یو بدنیته انسان ده. ځکه د شرف الدین اشرف ته اخرنی اور ترسره کوو چې هلته شرف الدین اشرف 9 رنزه کړي ول او پوره 3 رنزه ورته پاتې ول. د یو وایټ وکړه، هغې نه وروسته بل وایټ وکړه او دومره غټ وایټ یې وکړه چې ده نه غوښتل چې شرف الدین اشرف په دغه لوبه کې سلیزه ووهي. نو ما خپله چې دغه کار وکړ نو ډېر زیات مې له پامه بد راغی، نور مې له پامه بد راغی. یو کس یو لوبغاړی چې کوم داسې ښه لوبغاړی د خلکو خوښېږي که دغسې کوم کار هم وکړي دومره خلک ورباندې یعنې بده نه مني، خو یو لوبغاړی چې نه خپله د کارینه انټرنیشنل لوبه کې توره کړي او افغانستان په شرمو باندې شرمولی، هغه کس بیا چې دغسې کار وکړي بیا د افغانستان خلکو ته نوره غوسه م ورځي. چې همدغسې دغه کلیپ ما وکته ډېر زیات شرف الدین اشرف باندې خفه سوم. دا څه داسې لنجي لوبه وله یا دومره مهمه لوبه وله یا انټرنیشنل لوبه وله چې ته به ورباندې کم راغلی وي. یعنې شرف الدین اشرف هم په دغه لوبه کې سلیزه ووهله. صحیح ده تا خو سلیزه ووهه، خو شرف الدین اشرف که سلیزه وهلې وه نو څه به اسمان راغورځېدلی و. تاسو بیا وایئ چې تاسو د افغانستان لوبغاړو پسې خبرې کوئ، خو چې دغسې کارونه کوي بیا موږ هم مجبوره کېږو، موږ هم انسانان یو. نو دغسې کارونه چې څوک کوي نو هغه ته خو به خامخا موږ او تاسو یعنې تاسو ټول د افغانستان فیسبوک راواخلئ. پرون راهیسه پکې همدغسې د ګلبدین حب خلاف پوسټونه کېږي چې دغه ګلبدین حب چې کوم کار کړی ډېر زیاتو خلکو بد راغلی ده. اول نه هم د ډېرو مینوالو بد راغلی ده او داسې مینوال چې ګلبدین به یې ډېر زیات خوښېده، خو د هغوی هم دغه کار نه وروسته ډېر زیات بد راغلی ده. تاسو هم که دغه کلیپ کتلی لاندې ما سره خپل نظر حتما شریک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.